کار به ورسره وکړو دا نه دا خانداني بدماشان دي دی خدای غر که د ایله ماله لار نیوه مړه خو چې روچیت مې که که نه او په دې لښتي کې مې دې بند تاړم که نو مړه ته به یاد ساتي خو دا اسلامي دی دی له خدای ځان له غر کې دی که نه چې ته رانه خلاص که خو ته رانه دا نو خلاص کړې که نه ما د خدای ووایي که نه خو زه مړه شتم یا تا سره د خدای خوږي چې رانه دې بچ که په یاد ساته بلې پېرې نه به رانه څوک بچ کړي پلار ته ګیله کومه داسې اسان کار خو نه دی چې درځي به خلک رانیسي او په اوبو کې به له غوټې ورکړي ویل ته چا نه څه کمې او چې خو دومره دله نه یې ګورې السلام علیکم ګونچاګل کاکا ته لږ دې خوا راشه یار السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې ښې یاره زه تا نه یو تپوس کوم تاسو بدماشان یې نه 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 د دې کلي ملکانان یې نه نه لکه موږ خو عاجزه غریب خلک یو نو چې عاجزه غریب خلک یې نو خپل څادر سره خپې غځوې نو ولې موږ خپل څادر څپې غځو نه غځې که نه وګور دفته ته تا وګوره ولې په دې کې څه چل دی ظالم بچه څه چل پکې نشته دومره غوټې ول استاد بي ورکړې دي اوس یې اوبه تېرې شوي ده خو د سینې بیمار دی وای دی نه یاره زما زوی دا ستا زوی دا دې شوی د هغه دا ژوند من نو خیر دی نو په دې څه خاروان او څه ودان نه څه خانوار او څه ودان تا د ده پته نه کي دا د کلي ملک دی نه یاره دا د کلي پیزوان دی بې غیرته خلک دي چې د سره چې کوم دی نو سلام مشورې کوي او نه نه ما وایي مړه دا خلک به ما چې چکوي نو هلکه غونچګل کاکا خدای دې تبو برباد کړه ستا په سر ورته د پلار سره دې خبرې کوه که نه خبره ووایه زه د کلي مشر یم ها زه خلک یې نوم پاسوم ای خیر ډېر بې غیرته خلک نه دي دلته کښېني پاشي یاره داسې کار دی غونچګل کاکا بدتمیزۍ سره مې دې نه لګي تاسو ټول به په دې کلي کې غول غوچانو خوړلي اخر د ده سره یې کار څو ته ورته وګوره زما خبره واوره زه په هوټل کې کار کوم خلک کښېنوم او بیا پاسوم خماله منګه یې که څه ته د کلي ناظم نه هغه هوټل د ده دی هغه د ده دی ښه مسخیر دی زه به یې پوهېږم که نه نو خو اوس عقل لیسل نه را چې د سر خوړلي څه چل ورته نه وکړم بس داسې کار دی که نه نور به یې دا دوی پې کړي خو دې پې نه کړ نو په خدای باندې ورته وایم که نه چې داسې کار به ورسره کوم په دې لښتي کې به مې د دې خپې نه نیولي د دې خپې نه او راکاږم بیا پکې نه 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 بس خیر دی راکاږ یم ځکه چې زما هم سا لنډه ده پوه شولې او د هغه هم لنډه ده خبره واوره که ته نه پوهې پوهول اسان دي د خدای د بیخ او بنیاد د مولا چرجک وباسه مولا چرجکه کو تا پې کړو وختي به یې پې کړو ما پسې بیا څه له راتلې خیرادان یې بدماش جوړ کړ پلار ولاړ د مخ ورته وایم ټکټکه کپ خوراکه ښه ځئ چې تاسو د بیخې لیندې پرېږه چې ودې پېته ده کوم څه ده تا کې خو سره عقل نشته ما څه به ته نه یم نو ته به ما ته څه ووې زه تاتې سم نه شم یم پکې یم لږ لمر ته واچوه چې وچ شي دا مړه لمر ته یې واچوه داسې توجیه خو نه چې لمر ته یې واچوه او نه سره بیخې لرې دي چې په تخ پرې قصابانو واچوم اوبه به دوځي ځان لکه مخکې شه ما ته وې مخکې شه که نه وینې د ځمکې له دې رولم خدای دې بیخ ته د کورکوړې وباسه کورکوړې زه سمه خو دوه نه دې رانو ښه مړی سنډا څه به یاد ساتئ داسې کار دی که نه سنډا یو کومې ښی خو زه مړه شپېلۍ درته غږوم تا له همدې شنو ګیاګانو دا مازغه داسې ټول کړي دي خو مړه نیم د سر کې کوم ویدې شي تماشه کې دړی شي کتونه نه جوړوم مړه مه کوه دا ته ونه وایه کومه که نه دې وختونه د سر کې کوم دی نو دونه خو په رباب کې شپېلۍ کې خلک ورځي دنده که نه چې ته پاسېدې جوړه سر یې پې وکړه چې Jaka, kata sake, pasa. Sanda telok sanda dan spineo ama. Sanda dia, tapi kan ano, Benski agi bim bajana. Akabala na kanaka de pinisakara. Zamudin karu na parishadi, kunjagula. Ya tiro. Dajugula. Tamata dawai kan injil bala bachita de khwadasha. Tamata dawai ta da ba da sachal kare ni. Istelmem ne dikare. Wala. ما خو څه چلم نه دي کړی ولې هغه
هغه توره سپر چې دی په بخول کې چې کوم دی د بخول په لښتي کې ورډوب کړی مړه پرېږده دا جګوله دې ما سره ټیکان جنګوي هغه خو مشر سړی دی مشر سړی ته ځان یې بدماش جوړ کړی دی نه دې راته لاره نیسي که نه وایي یا لکه سید خو دې سبا به دې دا غټ کار کتلي هغه دې نن په لښتي کې ورډوب که سبا به وله په مرۍ غلی شوی سا به دې تېشتي بند ته مې اچو بند ته دا خو چې اوچت دی که نه که نه ما نه دودو دی که نه نو دودو دی که نه دغه شانتي اوچتو دی بیا مې ورپسې خټم ورته پیدا خاص خبرې وره ډب مه چلوه که نه ګینې پلار مې خاطر کومه ګینې خانګو کې مې لاس درکو راغورځولې مې یا لکه ګډې وډې مه وایه که نه ګورې خبره خو واره که نه اشک دړی له ته رانکي خو دې هغه خو هم داسې ولاړ دا خو هغې ته شی مې ورته غږولې دی مړه ده موړ دی موړ دی خټه مې ورپسې تپی لګیا په توپه ولم دا جګوله بدماشي کوله په لار کې نه پرېښودم مړه اوچت مې که که نه داسې خبره وره اوچت مې که دې بند کې مې ور ولګو داسې څه دی که نه بچې او بس مړه نو صبر وکړه که نه قیصه خو وره که نه کیسې راته مه کوه سرخولي د کار دی راته کتلې د کلي مشران راغونډ شوي دي اسلمي رانه خلاص کو هغه راته ګیله وکړه اسلمي په لاره کې دونه ارامي دی خلاص یم کړه نو تاسې هم ګیله وکړه داسې څه وکړه که نه بچې څه وسه وایه راکه به دا جګوله په یو ځل یې راکه دا ویسه شل روپۍ دي الو 15,000 روپۍ دي داسې څه وکړه که نه بچې چې وسه او ښایسته مټایان به پرې راوالې ټیک شو او راوړه چې هغه سره زه روغ وکړم د کلي مشران وایي مټایان به راوړې 3 داره مټایان د راوړوي کلي مشران جوړ سوي د مټیانو له راټول ځه شوي صاحب، دي وځه. داسې ښکاري وځه ته که نه وځه ما خو پکې دانه راکې ښه ځه ما چې اسلامي اوچتو نه ګورې ستړی کړی یم مړه خو ته لاړم څوک ونه څاروي چې کوم دی داسې ولاړې دی ما نه جګړې ګوري اوس په د کلي مشرانو نه زه مټیان ورکوم سرخولي ته به ما له یو ورځ کار ګورې چې دا مزید و دا مټیانې که نه نو قسم په خدای دا جنګ به زه روزانه کوم په دې وجه چې دې مرپکې پیسې دي پنجهداري به جیب کې واچوم او دې باغي پنجهداري کې به چې کوم دې څه میوه راولې ما به وخورم په لاره زه مټیان راولم چې زه مته بسلا راټولوم لکه خبره وره او څه دي راوړه دې مړه ستا په دې خبره ماته یو ټپره یاده شوه وي د لښتي نه ټوپ که بیا را ټوپ که که خوند یې درکړه ټوله روز وخه ټوپونه وایه تاسې راټینګ نه که یو خو مې بند که وا چې اوس به زم بند ته پروت وایه دا څه جوړه چې دا زما پلار په بانک کې وراچولې دي ښه ستا پلارو هغه شرم لوښي چې د هغه شرم لوښي ته شرم یې لکه مه خوا ده مړه ډب مه چلوه ګورې یو مې له بند کې سنبال کړي د خټه مې ورپسې نه تپلي تا هم ګورې ورپسې بندوم او توپونه لګوم ورپسې دا بانک کې وراچې زه به ته ګورم خامخا به ګورې څه ویلی شي هغه څه دي وګوره